زیاتره انسانان زموږ ستاسې په ټولنه کې په همدې فکر دي چې لیسانس، ماسټري، دکترا واخلمه بس به زه هوښیار، پوه او بریالی انسان واوسم، حتی میلیونر به یم. په داسې حال کې چې دا له واقعیت څخه ډېره لرې خبره ده. تاسې باید لومړی مجبوریت درک کړئ، مجبوریت وپېژنئ او مجبوریت لپاره باید سختې پرېکړې وکړئ او په هغه کې سختۍ په ځان باندې وګالئ. د مثال په توګه که چیرې ستاسې خېټه خالي وي، ستاسې جیب خالي وي، یا تاسې په مینه کې ناکام سوي یاست، تاسې د خپل خېټې د ډکولو لپاره، د خپل جیب د ډکولو لپاره، یا د خپلې مینې د ترلاسه کولو لپاره هره سختي په ځان ګالئ او هره سخته پرېکړه کوئ تر څو خپلو هیلو ته ورسیږئ. نو که چیرې تاسې غواړئ چې خپلو هیلو ته ورسیږئ، مجبوریت درک کړئ او خپل مجبوریت په اساس باندې سختې پرېکړې وکړئ او د سختو پرېکړو تر څنګ سختیانې په ځان وګالئ تر څو خپلو هغه اصلي موخو او هیلو ته ورسیږئ او د ځانه یو بریالی، پوه، هوښیار او حتی میلیونر انسان جوړ کړئ.